څو د خیره دا په 40,000 غاښونه یې شته او اخري مې په څو ورکړي 40,000 درکړم 20,000 روپۍ 40,000 په دا 10,000 روپۍ واخله را پرېږدی 40,000 پیسې 15,000 واخله 40,000 18,000 واخله 40,000 19,000 او 999 روپۍ 40,000 ورک شي 40,000 شفیع الله جان اختر ته هم لږې ورځې پاتې دي قربانۍ سره به څه کوو قرباني نه اخلو وا په خو قرباني خو اخلو خو زه خو داسې چټي پټي قرباني نه اخلم ګوره ښه او داسې قرباني اخلم وروره چې په کلي کې نوم وشي چې دا رقم وایي سخندرې راوستلی ده دا خبره دې اوس صحیح نه ده چې د نوم دپاره کې که د الله دپاره کې نه خو ګوره تربلو ته په چټه نه وایه که نه ګوره تربلو ته په چټه نه وایه راځه چې ځو راځه چې چېرته یو دی نه وګورو داسې لاړ شو راځه دا مغزم ته خراب که اوس بیا که نه اورادي نه ښه شی غواړې ګوره زه یې نوم لپاره اخلم زه یم چې دې نوم پسې ښیي که نه دا په څو ده دا 1,00,000 صحیح دی که نه د دې نه نور ښه غواړې ګوره زه دې نوم ښه اخلم زه یم چې ګوره په دې کلي کې چا داسې وایي اخیستی نه وي که نه زه یم داسې په 20 لکه 15 لکه داسې وایي اخلم چې نوم 15 لکه روپۍ خو 15 دانې کېږي ته د نوم دپاره اخلې که د قربانۍ دپاره اخلې وګوره څومره وفادار شې سر یې را مخکې کړو د دې نه ښه نه میلاوېږي درته زه ته لیونی ته نه پوهېږي که مخکې دې راځه مخکې ځو وایي ته لیونی ته نه پوهېږي ښه پوهېږم ښه السلام ولا علیکم راغلی یم دلته میلې ته وعلیکم السلام دا په څو ده ماما دلته میلې ته راغلی یم پوه شوې ته پوه تا شوې ته وایم دا په څو ده 15 چې دماغ ماله خراب کړو دا په څو ده دا تا ته وایم یاره ما ته خو شکل نه ټیک ټاکي ښکاري خلي نه چټي بیه کول کوي دا 50,000 روپۍ ده په څو یې غواړې 20,000 بیران واخله 15,000 روپۍ تاسو وخت نه رېتې بوزه خپانه فطرو زمانه خو ولار په کور کې پاتې خو زه دې شکل نه پېژنم ځه که نه زه ورکې یاره ته څومره بد اخلاقه یې په اخلاقو باندې خبرې کوه دلته اخلي نه ده ځینې کسان یې چې ډېر شي تنګول کوي پوه شوې هو اجمله خبر یې که نه خبر نه یم خبر مې که سیف الله ته اوس خو د شرمه شي ته علم نه شي وایي که نه بله ورځې خوب لیدلی و ښه څنګه خوب خوب لیدلی و خپل د قرباني چې کړې وه که نه قرباني چې کړې وه خوب مې لیده پوه شوې قرباني اختر نه د لوی اختر نه 3 میاشتې بعد وایي د ټولو براکونه دا قرباني وایي مستیانې کولې پوه شوې ټوپونه یې وایي په شنه چمن کې وایي د ما چې کومه ویزا لاله کړې وه پوه شوې سیرلۍ وایي هغه کراره څنګ ته پرته وه مستي نه کولې وایي زه ورپسې ورغلم چې یاره دا د ټولو مستي کوي پوه شوې خپل ماغه کې یو ته غلې پرته یې دا ولې وایي وزیر ته وایي چې وروره زه به په 3 پښو څه مستي وکړم یوه پښه مې اوس مې ته پرېزر کېږي هو که نه دا ګوره دا خبره وه دا ګوره اجمله که نه دا ځینې خلک یې که نه اجمله لکه د مونږ سیف الله نو وروره چې قرباني وکړي ټولې په سلاجه کې ځان ته ایښي پوه شوې ځینې خو یې وچه کې په هغه کې پړو کې را پرېږدي لرې چا وادي هغه ورغاړه کې ور واچوه د دې نه خو دا ښه ده نو قرباني خو دې دپاره څه باید خلکو ته هم هغه کې که څنګه ښه خبره مې وکړه که ومې نه کړه کله بده خبره کړې زه خو هر وخت ښې خبرې کوم سیف الله ګوره که دغه نه بعد یم هوښیار څه اوس وایي داسې به نه کوم پوه شوې هو که نه ګراني ته اجمله ډېره قیمتي ده توبه وباسه وروره بیخي چش دې اخیستې دي اختر ته قرباني به قربانۍ دپاره مې داسې غویي اغوستې چې په لار را روان لار ورسره ښه ښکاري سم نامي غویی مې اغوستی وروره زه خو دې غوندې نه یم ټوغکي وغلی غوندې وزې اغوستې ده په دې به هم دا سبق ګوره ما پسې به خاندې نه ګوره 2 درس بلې لاندې پراته وي دا لکې په دې چپړه کې خدا چې دا پوز شپلاغ ده ما به لاندې در وغورځم د چا د چا تکمه دي سره بدماشي ونه کړي شیرلی دې اغوستې لکه زوړ سایکل په لاره تللی نه شي زما غوی پورې ریشخند ولي توره دې کړې ده توره دې کړې ده چې غویی دې اخیستې ده ماښام توره کړې نر ځوان یم ما پره خاند دا چا لاس نه ویل نه دي خوړ نه ته وایې که په سړیتوب برابر یې نه ته برابر یې د یو څوک سره دې شي د تا دې سپلمو ته ووایم دا بل څوک سره د تا دې سپلمو ته ووایم هغه
دې کښېنې خدای م تباه نه کړه په دې معمولي خبره منې ته اوس خپل غویي ته ته چې ورته په غوره کې ورسې توره مې کړې ده غویۍ یې اخیستې ده هېڅ ته سړی دا خلک به څه وایي ولا په غویانو په هغو باندې لانجې دي د اختر د خوشحالۍ شپې ورځې دې کې ګوره ډېره حوصله کوئ دا چا چې په شریکه باندې قرباني څوک کوي پوه شوې دې کې ډېره ګزاره کوي یو بل جنګونه مه کوئ دا د ثواب کار ده وروره د ثواب کار ده مخکې زه هم دغسې وم تا غوندې وم پوه شوې ما بولې نوم وکړم غویۍ واخلم داسې مه کوئ سړی هېڅ داسې سړی دې شي زور چې نور د ناوخته ده وسلام